اجمال داده چې زمونږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ورځ د قیامت 8 شفاعتونه کوي. ګوره 8 قسمه شفاعت به کوي. پہلا نمبر ټولو خلقو ته د ټولو خلقو شفارس به کوي چې الله پاک حساب او کتاب شروع کی. قیامت سخت ورځ ده، لاندې ځمکه به د تانبې وي او بر انور به راښکتی، هر سړی به خولو کې ډوبي او تکلیف کې. ټول خلق به چغې وایي چې یا الله موږ دوزخ ته ولېږه، خو چې شفارس دا حساب کتاب شروع کا. نو آدم علیه السلام ته به دا خلق جرګه کې لاړ شي، به انکار وکړي. الله پاک دربار ته نشم مخکې کېدی، ما جنت کې دانه خوړلې ده. نوح علیہ السلام تبراشی آوینا ما قوم تا خیران کرده دا. ابراہیم علیہ السلام تبراشی نا مانا یو دری الفاظ دا سی ہوتی دی چه ظاہری جدا باطنی جدا. اب انشاءاللہ خپل ذکر راشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تبراشی وینا ما قبطی وجلے. عیسیٰ علیہ السلام تبراشی نا ما تخپل قوم دا خدای زوی ویلی دی او دا اللہ پاک باینن جلال غالب دے. زمونگا استاسو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اغا براش اغا بورتے بالکل زبانن ستاسو شفارسو کم سجدہ بانی با اللہ پاک تا پروزی. اللہ بورتو فرمائی محبوب سواری سر دا سجدین پورتا کا دیبو یا اللہ دی اخپلو بندگانو سر حساب کتاب شروع. اللہ بورتو فرمائی شروع مک دا پہل شفاعت. دویم نمبر شفاعت بیا با اللہ تا پا سجدہ پروزی. اللہ ورطای محبوب سر پورتا کا سواری وی زما امتیان اویا زر امتیان بی حساب و بی کتاب جنت تا بوسا. حساب بوسا رنکے اللہ بوئی ٹک بی حساب اڈالا بلارشی جنت. درم نمبر کم خلقو منگو تاسو گناہ رانا شوی دا خطا رانا شوی دا خلا دوزخ تا تلی نیو. نو پہلا بدا اللہ نبی اگا امتیانو لشفارسو کی چه مستحقین دا عذاب دی خلا تلی ندی. یا اللہ دی تا عذاب مور کوا دا زما امتیان دیو دا پہلا جنت تا بوزا. دا درم نمبر شفارست. سلورم نمبر سوچ دوزخ تلار دی اللہ دے منگو تاسو تے بچ کی. جہنم کے پرات دی حضور بچفارس کی یا اللہ زما دا امت دا دی دوزخ نرو باسا و جنت تے بوسا. پینزم نمبر جنت تا بلارشی یو امتی باو گوری مرتبہ بے اخکتائی بل امتی باو گوری مرتبہ بے اخکتائی. دے با اللہ پاک تا شفارسو کی یا اللہ زمان دے امتیانو مرتبی اخکت دی یا اللہ پورتے کا درجات والا اوچت کا. دا پینز قسم شفارس تے مشہور. شپگم نمبر شفارس دا خپل تر مبارک دا ابو طالب سے پبارک دے چدا بے انشاءاللہ تفصیل کے خپل زی تراج خپل زی کے بیان شی چا با دوزخ تا تلی جہنم تا او حضور بشفارسو کی یا اللہ دا زما تر دے او زما خدمت کڑے دے نو دبانی عذاب سپکا تخفیف دا عذاب. وم نمبر شفارس امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائی اغا دا دے چی اللہ پاک با نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اللہ تا شفارسو کی چی در ټول مخلوق نظما امتیان پہل جنت تا بوزا. پہل جنت تا بدا بوزی. حضور ویزا اولینم او آخرینم زما امتیان آخرینم دے و اولینم دے ټولو رستو راغلے ټولو مخ کی جنت تسی. اتم نمبر دا چاچی نیکی و بدی برابر دا. کم خلقو چی نیکی و بدی برابر دا. نیکی چابڑے و دا بدی چابڑے برابر دا. نو دوزخ تتلیشی نو جہنم نو جنت تا. دا دوی شفارس با نبی علیہ السلامو کی چی جنت تلارش. او دا دی حدیث کی چکم راغلے
بعض علماء وی دا او بعض علماء وی اغا مسلمان چی اغا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی دی او لا عمل تے ٹیم ندے ملو او وفات شو. ایک کلمہ وی مسلمان شی مس ٹیم پہ ندے راغلے، روزے ٹیم پہ ندے راغلے، زکاة ٹیم پہ ندے راغلے، صرف محض مسلمان شو او وفات شو، نو عمل خوی نشتا بغیر دا لا الہ الا اللہ نا، نو دا پارا با حضور شفارس کئی. نو علماء وی طول خلاصہ نہ شفاعتون دی اقسام دا شفاعت تی چدا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی. درم نمبر مسئلہ دے حدیث کے محدثین داوئی چی اصلی سی زڑ دے گوریں سوچ ذکر کئی لا الہ الا اللہ او زڑ کی نہیں نو صرف جب کار نہ کئی ترسو پوری چی دزڑ درد ور سارا نہیں. دے سنبدال کی او پیر سے اب دے بار غر کی اسی نمانگ یو ملگرے وغوی زور اغلو ما ورتے سیم مال یو وظیفہ و خوایا چی اللہ پاک میں باطن پاک کی ویراتوی چی بچے کل منزو کی کنا نو دہار منز نپس دری دیرش کرتا سبحان اللہ وایا، دری دیرش کرتا الحمدللہ وایا، سلور دیرش کرتا اللہ اکبر وایا، دری دیرش کرتا استغفر اللہ وایا. داسی خودی کی گوری دا مسئلہ یاد ساتی تا استما کرم وا چی دا تسبیحات چی دا مزن پس منگو تاسو آیو دا با پخیلاس وایو پا گس لاس نا سنت چی دی دا پخیلاس تی دا سنن ابی داود روایت تے. و امام ورتی سیب دا خوزوے ما دا ہر مزن پس وے ما سبحان اللہ سبحان اللہ راتوی نکنا تا دا سے وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماویاو وے دا سے مو آیا ستا دا زڑ درد خوصر نشتے دا سے وایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ دیسر دا زڑ حرکت یو دے کوا نبیات تو گورا چی اللہ پاک دربانے کم انوارات ورائی او دا سے دم گوریں دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دا دے یو سڑے شل رکعت نفل کئی نیمہ گھنٹہ کے بل سڑے 2 رکعت نفل کئی نیمہ گھنٹہ کے دا 2 رکعت والا ثواب سیوا دے پنسبت دا شل رکعت ولی دے یو کی درد دے و بل صرف شمیر کئی خبر خود شمیر ندا خبر دا قیمت تا و دا وزن دا گورے دلتا حضور وی چا لا الہ الا اللہ وی او دا ذر اخلاص ورسراو نو دا قیامت پورس پہل خوش قسمتا او دیر حقدار زما پا شفارس دے دے. نو خبر دا رؤوسو ندا خبر دا ما فی الرؤوسو دا زمانگ استاسو دا مسلک دینی و مسئلہ دا طالبان و علماء خپل منزونو کی کئی ویچی کلا پا یو مسئلہ کی 2 احادیث رالم یو مسئلہ بانیم دلیلو بل بانیم دلیل لے یو 50 دلائلوے او دی بل کس یو دلیلوے یو طرف تا 50 کتابو نا پیش شو بل طرف تا یو پیش شو نو 50 والا بگٹلی نا یو دلیلو آیا خو وزندار یہ طاقت پکیوی خبر دا شمیر ندا خبر دا سرونو ندا سچ پا سرونو کی دی نو خبر دا غیرہ ندیو جنا بعض علماء جمہوریت مروجہ بانی رد کئی وی یو طرف تا لس پوڈریان دی یو طرف تا لس پوڈریان دی
بل طرف ته 9 انجینیران او ماهران دي او اوټونه واچول. نو موږ او تاسو وایه لکه دا 10 پوډریانو والا وګټله لکه اوټونه سیوا دي. اگر که دلته 9 انجینیران دي نه خبره به سړي ته هم ګورې که نه چې د ده رایه څنګه ده، د ده په خبره کې وزن څومره دی. نو دقه رنګې الله پاک ته شمیر معتبر نه دی، الله پاک ته د زړه درد معتبر دی. ګورئ د زړه درد 1 روپۍ چاله ورکه خو د زړه په اخلاص، 2 رکعته مونځ وکړه د زړه په اخلاص، 1 کرته سبحان الله ووایه د زړه په اخلاص، 1 کرته الحمدلله ووایه د زړه په اخلاص. دا خدای پاک د الله په دربار کې د لکونو روپو او د لکونو ذکرونو نه بهتر دی. حسن بصری رحمه الله فرمایي زه حج ته تلم، عرفات ډیرۍ باندې یو ختم الله دې مونږ او تاسو بار بار بوزي او انشاءالله الله به بوزي. چا زړه کې درد نو الله یې بوزي. عرفات غر باندې ولاړم، یو سړی را سره ولاړ دی او دا وایي چې الحمدلله علی دین الاسلام وکفا به من نعمه. خدایا تعالی ډیره ثنا ده چې د اسلام دا عظیم نعمت ته را کړې، رب کبل نعمت ته نه را کړې نو دام کافی وا. وی یو کال پس چې کله بیا حج ته لاړم، وی بیا هغه سړی را سره اتفاقا مخامخ شو او بیا عرفات کې مسلمانان دعا کوي، نو بیا د الله دربار ته لاس ونیوه الحمدلله علی دین الاسلام وکفا به من نعمه. هغه دعای بیا وی غیبانه آواز راغی د الله بنده یو کال اوشو چې تا الحمدلله ویلې ده، د الله چې څومره ملایکې دي امر ورته کړی دی چې دی ویونکي ته ثوابونه لیکئ. یو کال برابر شو ستا د یو الحمدلله ثواب برابر نو چې بیا دی الحمدلله وی. نو ګوره دا د زړه سره تعلق لري چې خبره د زړه نه هغه سکولیان وی جو بات دل سے نکلتے ہے اثر رکھتی ہے. کما خبره چې د زړه نه وځي هغه څه کوي، هغه اثر کوي. د زړه خبره هغه اثر کوي. حجاج ابن یوسف یو ړوند ولیده او دا د کعبې مبارکې درشلې نیولې ده او جاړي یا الله سترګې راکه یا الله سترګې راکه. اول راله وی څومره وخت کېږي صاحب چې الله نه سترګې غواړه؟ وی 25 کاله وشو. وی نه درکوي؟ وی نه. وی راځه. وی هسې هم نه درکوي. کمره کې بند کوي که ساره پورې الله سترګې درکړي ټیک ده، او که ساره پورې سترګې در نه کړي سر به نه قلمم. او ظالم بادشاه دی د شپې را پاسېده دا پیجي صاحب چې یا الله ما خو اوسه پورې چل کو، تا نه خو ما سترګې نه غوښتې، ما خو پیسې په کار وې، خلکو به پیسې را کولې. خدای په یو لوی ظالم دې واړولم، خدای اوس خامخا سترګې راکه. بل څه واسطه او سبب مې نشته، په مخې لاس راخ که الله وله سترګې ورکړي. سار چې حجاج ابن یوسف ورکولو که ده ورته رامن وی درې کړې ویا وی وګوره د زړه نه دې ورته وویې. خبره چې د زړه نه هغه اثر کوي. نو رسول الله مبارک ځکه وایي چې لا اله الا الله د زړه په اخلاص وي دی ډېر حقدار دی زما د شفاعت څخه. حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وایما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې د الله پیغمبره په ورځ د قیامت څوک ډیر نیک بخت به وي ستا په شفاعت. نو حضور فرمایله قسم دې زما دا ګمان یا ابا هریره چې زمانه به سوال نه کوي په باره د دې حدیث کې مگر تبه کې د دې وجه نه چې ما لیدلی ستا حرص په حدیث باندې ډیر نیک بخته به په ورځ د قیامت کې
د خلکو نظما په شفارس باندې هغه څوکي چې چا لا اله الا الله ویلی وی خالص تخپل زړه نه. نو دا د حدیث آسان او سلیسه ترجمه. د حدیث وضاحت دا ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدرسې شاگرد حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک دے منگا و تاسو بار بار دا حرمین و شریفین و دیدار تبوزی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روضے مبارک سر شاعت یو چونترا دا او سمجھتے آغا چونتری تا صفہ وائی. دا دا حضور مدرسہ وا دی چونتر بانے با مسافر طالبانو سے دو حضور نبی سبق یاداو. دا اویو نوال تر سلور سو پوری دا اویو نا کم شوی نی دی او دا سلور سو نا سیوا شوی نی دی او مخی تا یو تار بزوڑندو چونکہ دا مدینی منوری خلقو باغون کرل دا کجورو باغون بیو نجا چاب باغو او جماعت تا براتا نو دا خپل باغ نبی دا کجورو یو وگی رو شکاو. اب ایزان سر روڑ نو دا حضور طالبانو تبے پا دا غیتار کی زوڑن کا لاندی یو چوکا پرتاوا نو چه کم یو طالب با اگے شو نو آغا باغا چوکا راواغستا و دا وگے بے اوو نو دا غین با یو کجور نیم را پریوتا نو آغا بے او خوڑلا او کنا نور کجوری بنوی نو آغا بے جوولا چه سخوان بے تیر کن بیا بے ملگری لورکن. نو دا دا حضور مدرسہ وا پا اغا مدرسی طالبانو کی او دا حضرتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او پا طول صحابہ کرامو کی دا دیر روایات یادو. دے پا خپل فرمائیم انشاءاللہ دا واقعہ خپل ذکر آروان دا دیر عجیبہ دا. دے پا خپل ویم چی ما بانے دا باقی صحابہ عیب لگئی چی تا اروخ احادیث وے او دیر وے وی ما طول زندگی دا قید و جہان سر پا درس کی تیر کڑے دا زما زمیداری نواز مکہ میں نوا پولو پٹے میں نو گڑی و بیزی میں نوے او دی نور صحابہ خو کاروبارو نو نو دوی ما سر سنگ زان سمائی ما صرف دا اللہ دا نبی دا خلی مبارک نا چی خبر اور ایدلی دا نو یادا کڑی میں دا واقعی انشاءاللہ بیا رستو رازی. یو اوچت صحابی دے دے فرمائی وی ما دا حضور نا تپوسو کم دلتا حدیث کی خدا دی چی دے وی چی نبی علیہ السلام نا چاہتا پوسو کم لیکن محدثین وی دا خبرت پیش شده دا چی دا تپوس دا کڑے دے ذکر دا رستو حدیث نم دا معلومی نو دا با دا حضور نا تپوسو نا کول نو حضور نے تپوسو کو قربان دارا تو آیا پورز دا قیامت کے و بتخل دا مسلمانان و شفارس کے نو دا طولو کی لوین ایک بختا او خوش قسمتا دا خلقونا ستا پا شفارس بسو کی چاگا دیر حقدار یا خوش قسمت ای. نو حضور ورطا فرمائی
ابا هريره قسم دے زموم دقه ګمانو چې د دې حدیث په باره کې به پهله تپوس تکې ستانه به پهله د دې په حدیث په باره کې ما نه څوک تپوس نه کوي. ولی ما ستا هغه حرص او هغه مینه حدیثو سره لیدلې وه، نه ما ویره د دې تپوس به دی کوي. بیا ورته حضور فرمایل د قیامت په ورځ ډېر خوش قسمته او ډېر نیکبخته او ډېر حقدار زما په شفارس باندې هغه څوک دی چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د زړه د اخلاص نه، داسې نه چې بجې به یې وایي او زړه کې نه بچ د زړه د اخلاص نه دا کلمه وای دی ډېر حقدار دی په دې زما په دې شفارس باندې. منګ او تاسو ترونه پکې دوه مسالې دي. دا خو د حضور خبرې دي، ما تاسو ته بار بار ویلي چې دا د علوم او د اسرارو نه ډکې دي، خو څه خبرې داسې دي چې ستاسو د دماغونه بالاتر دي، هغه طالبانو سره او علماو سره مزه کوي. منګ او تاسو عامه ساده لهجه استعمالو، نو تاسو د پاره پکې دوه مسلې دي. یوه مسله ده چې دین او اسلام څومره خوږ څیز دی. دې صحابه به څومره لوږې او تندې تېرولې او مدرسه کې به پراته او د الله د نبي خبرې زده کولې، څومره حریصناکو. پته ولګېدله چې د دین او د اسلام غوندې خوندور څیز دنیا کې نشته. او بیا مدینه منوره او بیا د هغوی خلکو د دین سره څومره مینه وه. هغه زمیندار خلک چې هغوی به وږي راشکول او حضور ته به یې راوړه، د حضور صحابهو ته. خلاصه دا ده چې دین د مسلمان اشد ضرورت دی. او دا موضوع به انشاءالله بل ځای کې بیا مفصله ووایو.